بایزید بسطامی رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی. یو وقت داسې و چې خاریې ته یو داسې زنانه راغله چې د هغې په وجه باندې خلک ګناه کې مبتلا شو. چې ګناه کې مبتلا شو، بایزید رحمت الله علیه ته جرګه راله، حضرت دا خار په ګناه لړل کېږي. واقعه ورته ټوله بیان کړه، زیرا مختصر کومه چې بیان کړه. حضرت ته لاړ شه، د دې څه علاج وکړه. دا بزرگ روان شو، جانماز په اوږه باندې واغشتو، لاړلو. د هغه زنانه په دروازه کې کېناستو، هغې بهر خپل کسانو درولیو. څوک چې به راتلل دننه کېدل به پیسې به یې ورکولې. بایزید بسطامی په دروازه ناست دی، څوک دننه کېږي نه. څوک چې راځي ګوري او بایزید بسطامی ناست دی. حیا خو وا، ګناهګارو خو حیا پکې وا. واپس کېږي. دا زنانه حیرانېږي، تپوس کوي د هغه خپلو کارندو نه، دا څه چل دی، نن خو څوک نه راځي. وی بایزید بسطامی په دروازه کې ناست دی. وی ورشه بایزید بسطامی ته ووایه چې ته خو دا الله والا سړی یې، ته خو پاک سړی یې، دا ځای خو ستا د ناستې نه دی، دا خو د ګناهګارو د راتلو ځای دی. بایزید بسطامی ورته وی ورشه مالک یې ته دې ووایه چې څونه پیسې د خلکو نه اخلې هغه مرزه در کوم، زه به دننه درځم. وی ښه ټیک دی، زما خو همدغه غرض دی. پیسې یې ورکړئ. بایزید بسطامی دننه لاړو. هغې زنانه ته وایي څومره پیسې چې تاله څوک درکوي او هغې خپل خواهش څنګه پوره کوي، تا هغې له اجازت ورکوې که نه؟ وی او. وی ما تاله پیسې درکړه که نه؟ وی او. وی ښه زه چې درته اوس څه ویم ته به هغه منې که نه؟ وی او. زه خو به منم. بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته فرمایي ورشه ای د الله بندي، خپل هم په ګناه کې مبتلا یې، مخلوق دم ګناه کې مبتلا کړی دی. ورشه دا کپړې دې بدلې کا، کمې کپړې چې دې چولې دا بدلې کا. پاکې کپړې واچو، وای چول. دې زنانه ته وایي ورشه اوبه والا، ځان پاک کا، ځان پاک. راغله بایزید بسطامی رحمت الله علیه کم جانماز چې په اوږه باندې راوړی، هغه جانماز یې ورته وغوړولو. وی دې جانماز باندې ودرېږه او یو 2 رکعته مونځ الله ته په عاجزۍ باندې وکړه. یو 2 رکعته مونځ وکړه. دا زنانه په مانځو درېده. بایزید بسطامی شاته ناست دی، اخلاص دی پکې. بایزید بسطامی رحمت الله علیه الله ته سوال کوي، الله ته زاری کوي او سوی الله ته هر چه کارم بود آخر کردمش، هر چه کارم بود آخر کردمش، از زنا سوی نماز آوردمش، پس رجوع قلبی کاری ترا، قلبها قلبت فعل مصطفی. اللہ تا سوال کئی اے زما ربا څومره کار چې زما په وس کې و هغه ما وکړو. یا الله کپړې مې پې پاکې واچولې، د ګناه کپړې مې ترې لرې کړې. یا الله بیا مې په هغې باندې مونځ ستا دپاره وکړلو، تا ته مې ودروله. هر چه کارم بود آخر کردمش، الله ما خپل کار وکړو
ما دا اغی گناہ نا جدا کړه تا ته مې په مانځه باندې ودرولا اے زما خدایا مخکې نور کار زما په وس کې نشتا بس رجوعی قلبی کاری ترا یا اللہ اس دا دے زرد گنانا اڑول ستا کار دے قلبها قلبت فیل مصطفیٰ یا اللہ زما دا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ السلام پا خاطر باندی دا دے زرد گنانا واروا زڑی خپل بندگی تا متوجی کا دا دعا اکڑا اخواغی منزو کو دے خواہ دا دعا اکڑا دعا اللہ قبول اکڑا دا اللہ کرم او مغفرت راغی او اللہ رب العزت تا متوجی وا اغا زنانا پجراشوا وی جرل او د بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سر بیعتو کو چه باز دنن نپس زمان گناہ توبہ دا زمان رونو اللہ رب العزت دے موتر توبی توفیق نصیب دے استغفار توفیق دے اللہ پاک را نصیب کی مونگا پا دیر لوی نرغا کے دا غٹو دشمنانو دا شیطان پا نرغا کیو دا نفس پا نرغا کیو دا مونگا نپری دی اسے گناہ تم خامخا آمادہ کئی اور بے حیائی را بانے کئی اللہ رب العزت نے زمون زانونا پاک اللہ جل جلالہ فرمائی انسانانو ستاسو نیا او نکو آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام گورے دا دی شیطان دا اغوا پا وجبانی دا جنت نروتی دی نو دا دشمن خپل دشمن اگنے او بیا زمارونو دا سے دشمن دے چھے یو دشمن پا نظر رازی خوزان بتے بچ کے دا بیا دا سے دشمن دے چھے پا نظرم نرازی نو کم دشمن چھے پا نظر نرازی خطرناک دشمنی دا غن ازان بچکول بیا دیر گرانی نو یو شیطان زمون دشمن دے بل زمونگا استاسو دا خپل نفسون چی دی دا زمونگ دشمنان دی شیطان مونگا دا گمراہ کولو کوشش کئی دا خپل نفسم زمونگ دا گمراہ کولو کوشش کئی شیطان مونگ تا گناہ خیستا کئی اور زمونگ دا نفسم مونگ تا گناہ خیستا کئی اور قرآن پاک فرمائی ان النفس لامارۃ بالسوء دا انسان دا نفس چی دی دا دے گناہ تمائل کئی نو زمارونو نفسم دشمن دے دا انسان شیطان دشمن دے دا انسان دا دے وجنا دا سے با کم انسانانوی چاگا با دا شیطان او نفس دا حملے نہ بچ آغا با دا گناہ نہ بچ خواب خوابت نکی گی یو دا اللہ پیغمبران دا گناہ نہ معصوم دی آغا دا گناہ نہ پاک دی باقی انسانان دا سر نفس لگے دل دی شیطان لگے دل دی دا نفس خواہشات دا سر لگے دل دی
د اغي په وجه باندې خو به دې خامخا په څه نه څه ګناه کې مبتلا کیږي. نن که مونږ او تاسو خپله معاشره وګورو نو که دا مشران د خپلې ماشوموالي دور را یاد کی نو هغه دور جدا و، که دې د خپلې ځوانۍ دور را یاد کی هغه دور جدا و. مونږ چې اوس دې کم دور کې یو دا دور د هغه پخوانو ټولو دورونو نه بالکل مختلف دی او پته نه لګي چې دې نه رستو کم ادوار راځي چې هغه به څنګه وي. کني غور وکړئ کومې بیمارۍ چې اوس دي دا پخوا نه وې، کم گناهونه چې اوس دي دا پخوا نه وو، د گناهونه کم اسباب چې اوس دي دا اسباب مخکې نه وو. دا کم بے حیايي، شرمندگی، بے ادبی، بد اخلاقی، بد کرداری دا چې اوس دی دا پخوانو. او زما په خیال داسې به څوک هم نه وي چې هغه به د دې خبرو نه انکار وکړي. نن چې سترګې اړې ګناه ده، غوږ اږدې ګناه ده، حالانکه د انسان دا اندامونه چې دي که دا غوږونه دي دا هم ګناه کوي، که دا سترګې دي دا هم ګناه کوي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره هغه وخت کړې ده چې غوږونه هم زنا کوي، سترګې هم زنا کوي. په غوږونو هغه خبره اورېدل چې شرعاً د هغې اورېدل بې حیایۍ او شرمندګۍ کې ګڼلی شي، دا د غوږونو زنا ده. په سترګو هغه څه کتل چې هغه شریعت کې ګناه ګڼلی شي، دا د سترګو زنا ده. نن به زما په خیال باندې د دې نه څوک هم بچ ني، بلکې زه به دا ووایم چې هغه د ولی الله صفتونه په انسان کې وي نو زما په خیال محفوظ به د دې سترګو د ګناه نه هغه هم پاتې نه شي. بازارونو ته چې لاړ شې وګوره چې څه حال دی، څوک به بچ شي.